خود نظر کې رحمتونه دی وی تل دی وی واه افسوس د اسرافیل کې د انجام کی سره ګیره ده تا ته به احساس وي که زما په شان حل دی محترم جناب صدر صاحب او زما ډېر ګرانو ملګرو مشرانو او کشرانو ما ستړي کړي وه د مینوش بابا څه شعرونه او د علامه اقبال صاحب څه شعرونه مې راجمع کړي او د هغې د تکنیک په حواله باندې پکې ما لږ لیکل کړي خو زه بار بار رالم د میرې نو ما چې لکه څومره هغه یو بل سره د هغې کمپیریزن وکړو زه زما دا کلک یقین دی چې علامه اقبال پښتون وي او مینوش بابا پښتون نه وي هغه د علامه اقبال په ځای وي نو علامه اقبال د هغه د کلام چرې داسې منظومه ترجمه نه شوه غزل درته وایم بس چې موږ د وحشت په بانګ د امن روجې نه ماتو موږ د وحشت په بانګ د امن روجې نه ماتو او د جنگ دلیل د جذباتو خوابې نه ماتو او چې نه مو کړي دي نو ځکه نازمیخ دي وکړي چې نه مو کړي دي نو ځکه نازمیخ دي وکړي او ساقي ته وایه موږ توبې له تنبې نه ماتو او دا خو ښکاره ده چې موږ څوک وجني او څنګ مو وجني دا خو ښکاره ده چې موږ څوک وجني او څنګ مو وجني خو پردي جنګ کې موږ خپلې لیندې نه ماتو او که زه قتلېږم نو قاضي پې ولې نه دی خبر که زه قتلېږم نو قاضي پې ولې نه دی خبر او موږ که کړېږو خو وایزه وعدې نه ماتو او اختره موږ د ضمیر په آواز وبوږنېږو اختره موږ د ضمیر په آواز وبوږنېږو اختره موږ د توکیر زولانې نه ماتو